څنګه د موزیک سره خپل عکس ولګوو یا هم بل عکس ولګوو. په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیک کامرس سکلز کې نوي یاست زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. راځئ ملګرو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. دلته به راشئ خپل پلی سټور به وګورئ یا هم اپ سټور که ایفون موبایل کې یا هم پالم سټور. نو زه راځم دلته پلی سټور ته. چې کله پلی سټور مو راخلاص کړئ دلته به راسئ سرچ آیکن برخه باندې به کلیک کوئ. پاس په سرچ باندې به ورته کلیک کوئ. دغسې کې په سرچ باندې ورته کلیک کوئ. چې کله مو په سرچ باندې ورته کلیک کړئ دلته به راشئ ورته وبه لیکئ AUDIOLAB ایډ لیب به ورته ولیکئ. چې کله مو ولیکل دلته ګورئ دغه اپلیکیشن دی ما انسټال کړی دی تاسو به انسټال کړئ بیا به راخلاص کړئ. چې کله مو راخلاص کړ دلته به تاسو سره ډېر شی اپشنې راشي خو دلته موږ چې کوم دی کار چې دی دغه ټاګ ایډیټر چې کوم دی درسره دی. په دې ټاګ ایډیټر باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړ نو دلته به تاسو سره موزیک راشي. کوم موزیک چې غواړئ په هغې باندې عکس ولګوئ هغه به راواخلئ. کله مو چې هغه موزیک راواخیسته اوس به راشئ تاسو په دې الاو باندې به ورته کلیک کوئ. چې کله مو په الاو باندې ورته کلیک کړ دلته به بیا راشئ تاسو سره دغه شانې صفحه راشي. دلته اوس ګورئ ملګرو موږ سره لیکلي دي پکچر یعنې عکس رااخیستل په دې باندې به ورته کلیک کوئ. دغه ګورئ دا عکس څنګه موږ بدلولی شو دې باندې اوس دا عکس لګېدلی موږ څنګه کولی شو بل عکس ولګوو. ته به راشئ پکچر په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله دې په دې باندې کلیک کړ دلته به ستاسو هغه عکس راواخلئ کوم عکس چې غواړئ په دغه موزیک باندې ولګوئ. زه راځم دغه عکس رااخلم. چې کله مو عکس راواخیسته دلته یو ایډز درته راځي که ستاسو انټرنیټ خلاص وي دا به وګورئ او بېرته به یې لرې کړئ. او اوس دغه ځای کې تاسو کولی شئ پاس پنسل ایکن او د عکس ایکن چې کوم دی په دې باندې کلیک کړئ ستاسو دلته د عکس سایز هم انتخابولی شئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ دلته تاسو سره مختلف سایزونه دي هر یو چې ستاسو خوښ وي هغه به راواخلئ. زه دغه سایز ورته انتخابوم. په دغه ځای کې تاسو کولی شئ نوم ورکئ. هغه مخکینی کوم نوم چې د دې موزیک دی هغه به ورکئ یعنې هغه لرې کئ بل ورکئ. لکه دلته ګورئ ما هغه لرې کړ او زه ورته لیکم چې حضرت عمري. چې کله مو دا ولیکه اوس دلته راځم په دغه ځای کې تاسو کولی شئ ټیټل ورکئ د دې همدغه نظم لږ لیکئ یا هم بل څه لیکل ورته کوئ هغه به ورته وکئ. همدارنګه لاندې ډېرې خانې دي خو هغه موږ په خپل حال پرېږدو هغې سره موږ کار نه لرو. نو بیا راځو هلته ګورئ دې خانه کې مو د ټیک کامرس سکل ورسره ولیکل. اوس راځم دغه خانه کې چې کوم دی دا په خپل حال پرېږدم او دا نور هم په خپل حال پرېږدم ځکه دا کومه ګټه نه لري خو راځم ډایرکټي لاندې اخر ته دلته ګورئ اخر کې لیکلی سیو. چې کله تاسو په سیو باندې کلیک کړئ ستاسو سره به دغه موزیک چې کوم دی هغه ثبت شي. دلته ګورئ دغه زموږ سره چې کوم دی دا موزیک ثبت شو. اوس راځم فایل منیجر ته هلته تاسو ته ښیم چې دې سره اوس دغه عکس لګېدلی دی او که نه دی. اوس زه راځم دلته فایلز ته چې کله راغلم دلته راځم په آیډو باندې کلیک کوم. چې کله په آیډو باندې کلیک کړئ دلته ګورئ په عربیک ریمیکس سانګ چې موږ دغه ساز ولګوو دغه ګورئ دا بالکل رښتیا لګېدلی. دوستانو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل ټیک کامرس سکل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. نور په الله سلام د خدای په امان.